بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، اوس راځو په نوي درس پیل کوو. نوی درس مو د دوو نقطو ترمنځ فاصله یا واټن پیدا کول دي چې په نهم سوم کې په 50مه صفحه کې دغه درس راغلی دی. البته په دغه بخش کې دا مربوط د هندسه د تحلیلي هندسې پورې اړه لري. هندسي تحلیلي هندسه موږ څنګه چې پوهیږو مربوط یوه رابطه مابین د ریاضي او هندسه کې قایموي چې هغه ته هندسه د تحلیلي ویل کېږي. البته هندسه تحلیلي زیاته له ریاضي څخه استفاده کېږي. ښه، موږ مخکې سمپو کې یو مستوي په څلورو حصو مساوي تقسیم کړی چې یوه حصې ته یې وایي ناحیه یا حجره. هر اوله حجره، دویمه حجره، دریمه حجره یا که دوه محوره یو بل په شکل د عمود یو بل قطع کړي، څلور ناحیې منځته راولي چې هره ناحیې ته حجره یا ناحیه ویل کېږي. ښه، که چیرې موږ فرضاً او دغه دوه خطه چې موږ سره عمود رسمو، یو ته محور دی وای، بل ته محور دی ایکس ویل کېږي. دلته موږ ګورو چې دوه محوره یو بل باندې عمود که رسم کړي، دا مستوي په څلورو مساوي حصو تقسیموي چې هر حصې ته ناحیه یا حجره ویل کېږي. ښه، دلته موږ اوس د موږ درس کولی چې یوه نقطه په د قایم مختصاتو په سطح باندې تعیین کو. البته دا د صفر. فرضاً یو خط موږ دلته لرو، خط لرو، خط دی A تر B. دغه فاصله مابین د A او B څنګه پیدا کوو؟ فرضاً که دغه هر نقطه یو کمیت وضعیه لري، دې ته x1، دې ته y1 وایو، دې ته x2، دې ته y2 وایو. موږ که یوه دا محور دی y، دا محور دی x. ښه، اوس که چیرې موږ یوه نقطه موږ تعیینوو x2 خط کش کې y3 په دې شکل 2 و 3 یوه نقطه لاسته راځي 2 و 3. یا برعکس که دا 2 و 3 دغه قیمت څو ده؟ 2، دا قیمت ده 3. یعنی دغه قیمت په محور د x کولی شو تعیین کړو، او دغه 3 په محور د y. ښه، دلته هم موږ کولی شو چې نوشته کړو دغه قیمت کوم قیمت ده؟ x یو، او که عمود په دې رسم کړو دا قیمت y یو ده. ښه، په همدغه شکل که له دې ځایه موږ عمود رسم کړو، که عمود رسم کړو په دې شکل له دې ځایه ته دې ځایه دې قیمت ته چی وایي؟ x2. که له دې ځایه په دې ځایه عمود رسم کړو دې ته y2 وایي. که چیرې موږ یوه نقطه ولرو فرضاً 4 و 5، دې ځای عمود دا قیمت 4 ده، له دې ځای که عمود رسم کړو دا ځای قیمت 5. بیرته دا 4 دا 5 برعکس هم درسته خبره ده. ښه، اوس موږ په هندسه کې ویلي وو چې له یوې نقطې نه کولی شو چې یو خط ته په یوه سطح کې یو موازي رسم کړو. یعنې له دغه ځایه موږ کولی شو یو موازي رسم کړو. ښه، وخت چې موازي رسم کړو، بل شرط دا وایي که چیرې یو خط په دوه موازي و، په یوه عمود وي، په بل عمود ده، پس په دې هم عمود ده. ښه، دا مثلث دی قایم الزاویه لاسته راځي. اوس له دغه x دا x2 له دغه x2 نه چې دغه فاصله پرې کړي یعنې کمه کړي، دا کېږي x2 منفي x1. دغه هم x2 منفي x1 کېږي. له دې فاصلې y2 نه که y1 کم سي، دا y2 منفي y1. دا و دا عین فاصله ده، y2 منفي y1. ښه، اوس موږ قاعده د فیثاغورس په هکله به اورېدلي وي چې په اتم سوم کې موږ کار کړی. ویلیم دي چې په هر مثلث د قایم الزاویه کې مربع د قایم الظلو مجموعه له مربع د وتر سره مساوي ده.
هغه څو قضیې دي چې په اتم سوم کې د قایم الزاویه په مثلث په هکله راغلي چې فرضاً په یو مثلث د قایم الزاویه کې یو زاویه 30 درجې مقابله سره نیمایي د وتر د داسې زاویې باندې موږ کار کړی. او قضیه د فیثاغورس مشهوره قضیه ده چې مجموع د مربع د اضلاع د قایم مساوي مربع د وتر. دا قایم الزاویه مرا یو اضلاع د قایم بل اضلاع د قایم، یعنی دا نوشته کولی شو چې ای بی مربع چې وتر ده مساوي کېږي مجموعه د مربع د اضلاع د قایم، یعنی دغه یو اضلاع د قایم دا بل اضلاع د قایم دا کېږي x2 منفي x1 کل مربع y2 منفي y1 کل مربع. x2 منفي x1 کل مربع y2 منفي y1 کل مربع مساوي کېږي ای بی مربع. موږ کولی شو چې اطراف نه جذر ونیسو، دا پلا چې جذر ونیسو هغه کېږي مربع خلاصېږي، دا پلا کېږي x2 منفي x1 کل مربع y2 منفي y1 کل مربع. یعنی که د یو قطع خط منګه دوې نقطې راکړل سوي فاصله کولی سو په اساس دغه فرمول منګه پیدا کړو. ښه که چیرې منګه ولرو په دې شکل چې هر دوه نقطې که عکس یکویني اعدادونه یې هم منګه کولی سو چې فاصله د دوه نقطو له دغه فرموله پیدا کړو. ښه دا فرموله باید پرکټس وکړئ څو چې له دې څخه موږ استفاده وکړو. فرضاً که ووایو د یو خط دوې نقطې A 4 او بله نقطه B 1 و 2 راکړل شوي دي. ښه د یو خط دوې نقطې A 4 او 1 2 راکړل شوي دي. فاصله په منځ د A او B کې څومره دی؟ ښه اوس دغه فرمول موږ نوشته کوو ای بي دغه ته x1 y1 وایي، دې ته x2 y2 فرق نه کوي، دې ته x1 وایه دې ته x2 y2 وایي، دا فرق نه لري، عین نتیجه لاسته راځي. اوس موږ دلته فرمول لرو په دغه شکل x2 منفي x1 x2 چا یو منفي x1 x1 څه ده 4 کل مربع y2 څه 2 ده فقط دا ګولو x2 له دې ځای یو منفي x1 4 کل مربع په فرمول کې لرو y2 2 منفي 5 کل مربع. ای بی مساوي کېږي یو منفي 4 منفي 3 مربع جمع منفي 3 مربع و دا کېږي 9 و 9 اتلس کېږي. دا موږ نو شکل سره 2 ضرب 9 کېدای شي چې 3 جذر 2 دا فاصله مابین دی کېده 3 جذر 2 و. ښه دلته سوال راغلی چې نوشته کړي دي. ښه دلته سوال راغلی که دویمه سوال که A 4 شپږ B منفي 2 و 4 C منفي 8 و 2 A 4 شپږ B منفي 2 و 4 او C منفي 8 و 2 وي د یو مثلث د راسونو مختصات وي، د یو مثلث د راسونو مختصات وي د مثلث ډول وټاکئ، د مثلث ډول وټاکئ. ښه منګه مثلث لرو ABC. که چیرې منګه دا مثلث منګه رسم کو منګه دلته داسې فکر ته منګ ته را پیدا کېږي چې دا مثلثونه خو منګه شپږ نوع مثلث لرو له نگاه د اضلاع دای گفته یا له نگاه د زاویه، یعنی متساوی اضلاع ده، متساوی ساقین ده، مختلف الاضلاع ده.
یا قایم زاویه ده، منفرج زاویه ده، حادث زاویه ده. خب که منگه یو مثلث فرضاً رسم کو په دې شکل کیفی ای فرضاً څلور و شپږ دا کېږي منفي اته و دوه و دا کېږي منفي دوه و څلور بی ای دا بی و دا سی منفي اته و دوه منفي دوه و څلور بی ده او ښه په دې مثلث کې مونږه کولای شو چې اضلاع لاسته راولو ځکه چې ای بی مخکې مونږه کار وکړ اکس دو منفي اکس یو منفي دته اکس دو دته وایو منفي اته منفي څلور منفي دولس منفي دولس مربع یو سلو څلور څلوېښت نه منفي اته منفي څلور منفي اته منفي څلور منفي دولس یو سلو څلور څلوېښت څه مربع کې جمع وای دو منفي دوه منفي شپږ دوه منفي څلور منفي څلور مربع شپاړس و دا کېږي لس دا شپږ یو سلو شپېته شپږ او څلور لس یو دوه دوه څلور شپږ یو سلو شپېته ښه اوس اوږدوالی د وبښئ دا کومه فاصله وه سی ای یا ای سی فرق نه کوي اوس د ای بي اوږدوالی موږ لاسته راوړو د ای بي اوږدوالی اکس دو منفي اکس یو کل مربع څلور جمع دوه اکس دو منفي دوه څلور شپږ شپږدېرش شپږ منفي څلور دوه مربع څلور و دا کېږي څو څلوېښت کېږي څلور جمع شپږدېرش څلوېښت ښه اوس د بي سي یا سی بي فاصله راولو سی بي مساوي کېږي په دې شکل اکس دو منفي اته مثبت دوه شپږدېرش کېږي دوه منفي څلور منفي دوه کېږي دوه مربع څلور و دا کېږي څو څلوېښت کېږي ښه که محاسبه مو کړه دا مثلث یو ځل یو سلو شپېته ده دا متساوی ساقین مثلث ده له نګاه د اضلاعو دا څه ده متساوی ساقین ځکه چې دوه ځلې سره مساوي دي دا یو ځل ای بي او سی بي سره مساوي دي متساوی ساقین مثلث ښه اوس موږ په اتم سوم کې ویلي وي که چیرې یو مثلث کې قاضیه د فیثاغورس قابل د تطبیق وي هغه قایم الزاویه مثلث ده او که نه وي قایم الزاویه مثلث نه ده خو حتما که چیرې موږ هغه وکړو دغه که قایم الزاویه مثلث وتر یو سلو شپېته ده ځکه دا جګترین قیمت ده وتر له دوی زړه د قایم له هر یو نه لوی ده حتما که دا قایم الزاویه دا وتر ده دا نوشته کوو چې یو سلو شپېته مربع مساوي کېږي جذر د څلوېښت مربع جمع جذر د څلوېښت مربع و دا کېږي یو سلو شپېته و دا کېږي څلوېښت جمع څلوېښت ګورو چې یو سلو شپېته مساوي نه دي له اتیاو سره پس قایم الزاویه نه ده یعنی په اساس قضیه د فیثاغورس موږ ویلی شو چې دا قایم الزاویه ده که نه ده ښه دا کېږي یو وارې به بیا تکرار کو ای زاویه ده څلور و شپږ د بی راست منفي دوه و څلور وبښئ زاویه نه راست د سی راست د دې مثلث منفي اته و دوه ده د یو مثلث د راستونو مختصاتو د مثلث ډول وټاکئ ای بی سی ښه دلته ګورو چې په دې مثلث کې ای سی ځله پیدا کوو څلور منفي اته دولس دولس څه دولس مربع یو سلو څلور څلوېښت کېږي شپږ منفي دوه وای دو منفي وای یو کېږي څلور مربع شپاړس شپږ و څلور لس دا کېږي یو دلته حاصل و دوه څلور شپږ یو سلو شپېته کېږي په همدې شکل موږ د ای سی اوږدوالی پیدا کړ او د ای بي اوږدوالی پیدا کوو د ای بي اوږدوالی اکس دو منفي اکس یو موږ مثال کار وکړو اوس به څلور منفي دوه مثبت دوه شپږدېرش شپږ منفي څلور دوه مربع
چې شپږ دېرش جمع څلور څلوېښت کېږي. په همدې شکل د بي سي فاصله پیدا کوو. اکس دو منفي اکس یو منفي اته منفي دوه مثبت دوه کېږي شپږ کېږي شپږ دېرش چې مربع کې شپږ چې مربع کې شپږ دېرش کېږي دوه منفي څلور منفي دوه کېږي منفي دوه مربع څلور شپږ دېرش څلوېښت. ښه اوس موږ لرو چې دلته دوه قسمه مثلثونه موږ لرو. متساوی ساقین مثلث ده له نگاه د اضلاع او له نگاه د قایم الزاویه نه ده ځکه چې قاعده د فیثاغورس دلته د تطبیق وړ نه ده پس مثلث د قایم الزاویه نشي کېدی. ښه نننی درس هم دلته پای ته ورسېده. د صفحه د 58 کې هم دوه درې سوال لرو دا باید تاسو کارخانگی وي. درس ختم سو په مخ هم خست.